फाइल न्यू फाइल लास्ट होता है मैंने मेरे को वो प्रदान जो मैसेज बॉक्स का मैसेज बॉक्स डॉट पी वाई से नमक भी मौजूद है जो हर वो सर सामने मैसेज बॉक्स पर अवाल शो होता है इंपोर्ट enter as a ticket चलो मेरे या फ्रॉम है ना फ्रॉम टिकेट import داخو تو کومه د لري چې دوی ته خبرداري ورکوي from टिकेटर import टिकेट صحیح है डबल करेगा डबल कमांड और from import टिकेटर import मैसेज बॉक्स सही दार बना ته د ټول ټیکټ د لري نه غوښتنه हाँ ټول ټیکټ نه بنا او ټیکټ مې نو ورکړو بیا مې ټیکټ نه ټول وروستو بیا مې ټیکټ نه ټیکټ وروستو او بیا مې بॉक्स ټیکټ نه وروستو वो सेवा में डॉक्यूमेंट कोम सही हो मैं डॉक्यूमेंट कोम पर जाने कौन सी when equal to ना नाम नंबर दो था हाल नंबर का वाजिदा हासिल हाँ ठीक है हमें टिकट का नंबर करा जाए उस टिकट के दाखिल के दा ठीक है डबल ऑप्शन दे सही है मेथड दे रहा د پوسټ د ټیکې چې د ټیکې چې دا ټیکې مدار خوستا نو مې کړه قدم نه والی کله کنه بیا ته مو مکمل ټیکټ لیکل خو صحیح شو صحیح دا ټیکې په ټیکټ کې دی نه یو فنکشن د میثود دی وشان ډیولر شو ډیولر شو کنه په دې مثال هغه ورکما سایز ورکم کنه سایز پر شی ورکوي جیومټري ها او ته به کې شو وین ډاټ جیو میټری څومره ورکما Pexama, Zerbi, Pexama. Size berapa kan? What's your title में कौन? When dot title kan? Title berkauം kerjaan si hal, belum, title. نو راځي اوس زم دلته د هغه بټن کلیک کوم د ایرر بټن د انفارمیشن بټن د وارنینګ بټن د خپل ډیالاګ د ټول د ډیالاګ جوړاوم دې پر پتا شي چې فنکشن به کریټ کړ صحیح हो حواله کوم ډیف کیورډ دې په دې سمای چې فنکشن کې ډیف فرضاً نو مې کوم چې کلیک صحیح ان نو تور کوي کلیک 0 هي نو شو فنکشن نو شو اخر کې به کال نشي اوس دلته شیر فارم ځه میسج msg equal to کنه یو میسج ورکړه ها باندې یو میسج ورکړه msg equal to message box کنه message box dot دا خو دی فنکشن ته میسج ورکړه ها باندې اسی دی پر جوړاوي ځوتن چې فقط موږ ته انفارمیشن وکړه شو انفو صحیح دی اسی پر راکې متغیر وکړه میسج ورکړو ولې چې هاي کنه بیا ته ولې چې you are right دا خلیه مې صحیح دی you are right راځي وایي په راو بټن کې کوو کنه صحیح دی دا طریقه چې btn 0 equal to بټن کنه بټن اوس بټن چې دا ګرم او وینډوز کې ها نوم شیر کوم ټیکست equal to دا ټیکست شیر کوم طریقه چې انفارمیشن صحیح دی انفارمیشن په موږ بټن جوړه کړو اوس دا به دا کال کې دا چې دا به کال کې دا فنکشن به کال کې دا به کلیک اپن کمانड equal to شي کلیک صحیح دی دا کلیک لا اوس دا اوس به شي اوکې دا به کله د کلیک اوس دا بټن چې شوی کنه btn 1 کنه ډاټ ګریډ column equal to 1 row equal to 0 और जल्द बता फंक्शन कॉल के शेप बोली कि क्लिक 0 ये फंक्शन कॉल सकना पोस्ट द आउट सेंटर और सेंड मैसेज को हाय यू आर राइट दा पकड़ द इंफॉर्मेशन मैसेज है ना तो बटन शेप को क्रिएट करने क्लिक इज नॉट डिफाइंड तो तुमने वाला सही है वो तो वाला क्लिक 0 देगा ना सही है वो जो काश है तो क्लिक 0
hi wala kana button wala ni message hi you are right सही है तो तो वाली के तो मालूम नहीं करना सही जितना चाहिए वाला करना show information होता वाली show information dan na push da shi message wo dalta to wali ka farzan che da di aga message wo dialog وقتو کې ملغت منه شروع dialog وقتو کې مثال یو کړکې دی لکه for information dialog for information مو چې کله چې د بټن کلیک کوم مونږ ته د میسج کې څه ورکړي دا به وکړي شو دا خطا در په خپل استعمال وکنه په پروګرام کې دا خپل استعمال چې دا په کوم ځای کې مونږ ته استعمال وکړي صحیح دا بټن په خپل وځي کې استعمال سیدا خپل کې استعمال وي اوس یو بل شي کریټ کوم دا نوم کوم چې وان کنه MSG echo to show chi shai show error مونږ ته error message راکوا صحیح دی error message مونږ ته راکوا دلته مونږ ته چې sorry da message to په سره کوم message ورکوي نه راکو you make a large mistake please try again that's message ورکوي ته خپل نه جوړه چاره کوم message جوړوي was that between one from da ټول کې او چې ته ولوم دته ډول کې چې فرضاً نو متوازی کا فقط څه ته معلوم نه نه راته استعمال بیا خپل بیا کوي شو error کنه اوس کمانډ کلیک دلته به مثال 1 کړه او دلته به بټن ټکو نیچے انټو کنه ګریډ په سوم نشو په دیم کلم نه او د 0 او دلته هم ته بدلوم فرضاً دا کوم چې 1 صحیح دی دا 1 نه 2 2 نو د کار بټن صحیح دی کسه show information صحیح دی کنه you are right دا صحیح شو show error sorry you make a large mistake please try again صحیح شو دا موږ د error دی پر دا میسج ورکړو دا د information دی پر میسج ورکړو صحیح دی اوس زه غواړم چې یو بل فنکشن هغه جوړ کړم چې هغه دی پر شي هغه موږ ته وارنینګ ورکړي هغه کپی کړو دا به کپی کړي کنټرول سی انټیمیشن فائدہ تنو میرے کوم فنکشن ته دا ان نو کوي صحیح دی MSG نو شو error mode to show دا فقط دا جمله بدلوي صحیح دی show warning دا جو ډول کې چې دا ډول کې پرځم your PC can be down due to charging. Please connect your charger, then try again. Thế là mình ngồi không có đây chỉ đây warning gì đấy có was the button نبزون كده warning خپل په کې شته warning اختار ستختار بس خبرداري اختار نو دا به سوما کې دریما کنه او دا به دریما کې او کلیک وان دی دا به دریما کې او دا ته بدل شي کې دا به زوم کلم نه شي په دریم کلم چې یو در کې دتا دغه نمبر کا پرځان چې شو warning command echo to click to से दे निकाल कावे और दलता हम कमांड इक्वल टू क्लिक इक्वल टू फ्रॉम द वैम 5 दा खबर मैसेज और दा वार्निंग मैसेज मुझे और हम इस बटन रोना लगे say btn2 is not defined चेतन होती होगा दलता बटन मुझे दा बाई 3 So information, show error,
او show warning یعنی hey your PC can be down due to uncharging please connect your charger then try again دا warning شو اوس کا غوړو چې yes no cancel اگر ما څه کوي کنه دی اگر ما څه کوي دې پر به شو کې دا څه ٹھیک ہے انو سی دا مهم دي چې په ټول سافټویر کې استعمال کیږي دلته په وایي چې 3 کنه کلیک 3 اوس میسج چې شو دا شو ګران کې دا نه دلته په وایي چې ask یمونه پښتنه وکړو ask yes no نه cancel وایي دلته په وایي چې څه وایي کوم be careful دا احتیاط وکړئ be careful مثال مطمئن اوسئ یا احتیاط اوسئ چې داس نه وي چې تاسو شاید غوړی چې ډیلیټ شي تاسو ولته بیس نه کلیک وکړئ شاید تاسو غوړی چې ډیلیټ نشي مثال سیو شي تاسو ولته په نه کلیک وکړئ نو ولکه چې مثال are you really want to delete this file دا په داسره وایي چې دا فایل ډیلیټ کړئ ایته نه پښتنه وکړئ اوس دلته هم پرځان د شیر کلیک 3 دی کنه کلیک 3 دی کلیک 3 में से دا बटन को सम के बटन में 4 के دا बटन में 4 के और دا विंडोज دا वाले के चाहिए yes no and cancel now कोड की ग्रेड उसमें चाहिए सलारम कलम और आगा 0 दाव क्लिक दलता भी कलम बदलते हैं बदली 0 बटन नगसा دا د انفارمیشن مسیج شو نه فقط موږ ته یو خبر راځي دا ایرر شو کله چې سافټویر کوم غلطي وکړي دا مسیج ورکړي او دا وارنینګ شو اختار مونږ ته ورکړي دا مسیج شو او دا د یس کوېشن مسیج شو نه be careful are you really want to delete this file yes no cancel بس امر څه ضرورت راځي نه راځي نرسي فرزان دلته مې شي او راځي کړي چې پر مې پڑا پیټ وانه مې لګوال نه پارچي دا نه پیټ ده نو پر مې پڑا ده اول نشه کړی دی import tkinter as a tk from tkinter import all from tkinter import tk from tkinter import message box was stop equal to tk.tk دا نو مې کړی was a function to exit my application دا function مې کړی دی if white application کو نو was stop.destroy windows check بان کا او exit شوی صحیح دی was stop the title نو مې کړی ټو پیټ کا بیا یو بل کا دا کلو چې دی the starting position of file and add subpart destroy top.destroy دا وینډو ته نو ورکړه دا destroy کا خاتمه کا دا چې دی یې څه چې کوم دا ټاپ دی دغه وینډو نوم دی کنه کای ته نو ورکړه دا destroy د دې میثود د فنکشن چې دا چې کله پکچر پر نه کلیک وکم د سافټویر په باندې پیډ په باندې ایگزیټ په باندې ماکس وینډو لا جوړیږي وینډو جوړ شوی دی کنه اوس دا نو ورکړه نو پیډ دا نو ورکړه نو پیډ او اوس دلته کیز مینو ذکر کوم کنه فایل مینو مې کړی فایل مینو کې بیا هغه سب پارت دي فایل مینو کې داخل کې شي سیو از نیو فایل دی اوپن دی سیو از دی پیج سیټ اپ دی پرنٹ دی ایگزیټ دی دا ټول دی دا په دې کې دنه دی دا فایل مینو کې دنه دی مینو به سره کوم دا کریټ کوي مینو انډرسکور بار ایکوال ټو مینو ټاپ په وینډوز کې دنه دی ټاپ ډاٹ کنفیګر مینو ایکوال ټو مینو بار صحیح دا مې ورکړو اوس فایل ډاٹ مینو دا مې ورکړو دا ایکوال ټو مینو بار ټیر اپ 0 دا به ورکوي کنه صحیح دی अब यह फाइल मीनो डॉट आर्ट कमांड लेवल इक्वल टू न्यू फाइल बाकी हम तो नया फाइल में शो सही है अब यह मिसाल फाइल डॉट मीनो आर्ट सेपरेटर यो सेपरेटर यो लाइन ये गलो ने देर कर दिया ना खाली मिसाल मीनू ही चलेगा ना मीनू के दाखिल की फाइल न्यू फाइल ढूंढ दे कर भी शो यो लाइन में शो ये यो बल मिसाल बिया जिसे मीनू तो शेयर कौन न्यू लेवल ओपन सही है ना खुश
دا شی د مینو د فایل مینو کریشن او د سب پارټس بیا وروسته مثال دی د اینډینګ پارټس اف د فایل ار سب پارټس دا دلته فایل سره دی اوس کریشن اف ایډیټ مینو صحیح دی ایډیټ مینو سره کوم جوړه دی دا د ایډیټ مینو غواړي هغه د پوره مونږ هغه شارټکټ مونږ کړی نه ټو شارټکټ دی خوښ وي څومره پورته کړه دا کول نه کړل اوس دا اوس شیر دی دا نه کړی پیسې اپیر جو شو نه هو فایل مینو دا فایل مینو دی اوس سمو د سپریټر وکړه او دا سپریټر دی فایل مینو او فایل سیو اس پیسې ټاپ پرین او دا مثال دی دا ټول هغه ورغلی را کورونه کې هو ته مو کور نه کړای حقیقت نه ده کنه کور هغه نه کې کنه دا حقیقي دی خالي بٹن ته مو کور نه کړای نه هر شي کړای شي او دا باور ډیولپر په باره کې معلومات نه صحیح کړه هیلپ دی اوس ایگزیکټ پر موږ بټا کوټ کړه وکنه ایگزیکټ پر چې ایگزیکټ شي کا ډیسټرای کا اوس ایگزیکټ پر مینیمم چې ایگزیکټ کوټ باندې پټیر باندې اوس دا نه خالي ایگزیکټ باندې جوړ کړه خپل اسم را ټول تر کا ولې شي جوړي بس لایک نه